بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ یا خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال و بد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. دا وظیفه د خویندو د پاره ده چې د کومو خاوندان بدمزاجه وي، هر وخت بې ځایه غوسې کوي او ډېر غوسه ناک وي. دا داسې خویندو د پاره دا یو خاص او عظیم الشانه وظیفه ده. د دې وظیفې په برکت سره به د ستاسو خاوندان چې تاسو سره کوم نفرتونه ساتي، بدمزاجي کوي او غوسې کوي، الله جل شانه به د دوی دغه غوسې او نفرتونه ختم کی او ان شاء الله تعالی د دې ښځې او د دې خاوند په منځ کې به د اتفاق او اتحاد او فضا قائم شي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمندو، که چېرې تاسو دا خاص او عظیم الشانه وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا ټول وظایف یقین کامل غواړي. که چېرې د ستاسو یقین په رب کائنات باندې کامل وي، د کریم رب په کلام باندې د ستاسو یقین وي، د الله جل شانه په اسماء مبارکه باندې ستاسو کامل یقین وي، نو هغه وظیفه کې و بیا اثر پیدا کیږي. او که چېرې زما عزتمندو د ستاسو یقین کامل نه وي او تاسو په شکوکو او شبهاتو کې مبتلا یئ، نو بیا که تاسو ډېرې وظیفې هم وکئ، تاسو ته به فایده نه درکوي. زما عزتمندو، اکثر ډېرې خویندې داسې دي چې خاوندان یې بدمزاجه وي، خبره نه مني. نو که چېرې تاسو په دې خاوند باندې خپله خبره منل غواړئ او دا غواړئ چې دې زما تابعداري شروع کړي، نو دې دپاره زما عزتمندو دا نن والا عمل ضرور تاسو وکئ. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته یو وظیفه او یو عمل ښیم. ان شاء الله تعالی تاسو په دې باندې عمل شروع کړئ نو فوراً به خاوند ستاسو تابعدار وي. ان شاء الله تعالی د ستاسو به هر یو خبره مني او غوسې او نفرتونه بدمزاجۍ دا به مکمل ختم شي. زما عزتمندو، زه تاسو ته ګارنټۍ سره وایم چې کله تاسو دا وظیفه وکئ نو ستاسو په منځ کې به مینه، اتفاق او اتحاد پیدا شي. اوس زه تاسو ته د دې طریقه بیانوم چې تاسو به څه طریقه کوئ چې خاوندان د ستاسو تابعدار شي. طریقه دا ده چې تاسو به خپلو خاوندانو ته خامخا اوبه پیش کوئ، اوبه به ورکوئ، چای به ورکوئ یا نور د خوراک څه شی به تاسو ورکوئ. نو چې کله تاسو خاوند ته چای، خوراک یا بل څه شی اوبه تاسو پیش کوئ ورکوئ، نو د هغې نه پیش کولو نه مخکې، ورکولو نه مخکې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا به 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو دا ولولئ او په دغه خوراک باندې به شوف کوئ، په خاوند باندې به وڅکوئ یا به وخوروئ. ان شاء الله تعالی دې سره به د هغه بدمزاجي مکمل ختم شي او غوسې نفرتونه به ختم شي. اوس زما عزتمندو، هغه خویندې چې هغوی دا وایي چې یاره خوراک خو نږدې وي، اوبه نږدې وي، په هغې کې ټایم نه وي، نو د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده چې بس څومره پیرې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وویل، یو پیره مو وویل، 2 پیرې، 3 پیرې، 4 پیرې، 5 پیرې، 6 پیرې، 7 پیرې، چې څو پیرې مو بس وویل تاسو ته څومره موقع وي، نو بس دغه به زر په هغې باندې شوف کړئ، نو دا هم ستاسو لپاره کافي کېږي او بیا په خاوند باندې اوس کوئ. ان شاء الله تعالی ضرور به ستاسو تابعدار شي. اوس زه تاسو ته یو بل عمل هغه ښیم، دا ډېر بهترین او اعلی عمل دی.
هغه دا دی چې کله تاسو سره خاوند جنگ جګړې کوي بحث مباحثې کوي او تکرار تاسو سره کوي نو تاسو ته دغه ټیم کې د صبر نه کار اغشتل پکار دي او د هغه خبره منل پکار دي د هغه صفت او تعریف تاسو شروع کړئ او تاسو ور سره نرمه لهجه استعمالوي او چې څه تخاون وي دغه خبره منئ او کچري داسې نوي خاونم دا سره تکرار کوي خبرې کوي جګړه کوي تم واسه جګړه کوي نو بیا اسنه چې الله مکه خبره طلاق ته ورسیږي نو بیا خبره ختم شي او سړیم بیا پیمانه وي خزم بیا پیمانه وي لیکن هغه بیا څه فایده نه ور کوي نو زما عزتمند ډیر د صبر برداشت نه کار غستل پکار دي او یو بل سره د صبر او تحمل معامله کول پکار دي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او دا عمل به تاسو ډیر زیات خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان